هر هغه افغان چې انګلستان ته ورځي یعنی لندن ته او په قاچاقي لارو باندې خصوصا د کشتۍ له طریق نه که د اروپا نه راځي او که د نور هیوادونو نه دا ویډیو حتما او دا زما خبري واورئ. ګورئ تیر کال 4859 افغانان د کشتۍ له طریق نه انګلستان ته ورغلي دي چې دا تر ټولو خطرناک ترینه لاره ده او په دې لیست کې چې تاسې افغانستان، ایران، سوریه، ویتنام، ایتریا، عراق، ترکیه، سودان، کویت، البانیا او نور هیوادونه ګوري افغانستان په اول درجه باندې دی. اوس مهم دا ده چې افغانان په دومره مشکلاتو ورځي نو دوی باید خپل کیسونه څنګه مخکې ویسي چې حد اقل خپل قبولي خو ترلاسه او د بل خوا د انګلستان هیواد اعلان کړی دی چې څوک دی او بوله طریق نه انګلستان ته راځي موږ به د هغوی کیسونه نه قبلو. البته دا یوازې یو خبر دی، دا قانوني موضوع نه دی. په دې کې تاسې هر موضوع چې په قانون کې راغی او قانون هغه تایید که بیا یې تاسې ومنئ. د رسنیو خبرې فقط د اطلاعاتو لپاره دي، هغوی د قانون حکم نه دی. کله چې د قانون حکم شو، قانون په تصمیم ونیو، پارلمان هغه قبول کړ او بیا دا نشر شو، هغه حالت کې بیا خبرونه تاسې ومنئ. ځکه زموږ ډېر افغانان ډر شوي دي چې دلته نور هغه خلک چې په د قاچاقي لارو راځي د هغوی کیسونه به نه اخیستل کېږي. نو دلته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تاسې کله کیس ورکوئ خپل د لارې انټرویو ته ډېر زیات متوجه اوسئ. کله چې تاسې ته د لارې انټرویو کېږي ځینې ډېر خبرې دي چې زه دلته نشم ویلی چې هغه قانونا منع دي، خو دومره تاسو ته اشارتاً وایم چې د لارې انټرویو په تشریح کې ډېر زیات مهم موضوع هر کله چې کیس مو ورکوئ د لارې انټرویو باندې ښه فکر وکړئ.